ستوري صاحب دا خپلو مالو ته کشتې ته کشمشو ته او انځرو ته دوی سلیپر ورکوي رنګونه ورته غیروي او د کندهار د سوداګرۍ خونې رئیس ماته وویل چې په چین کې ځینې تجاران موږ ته رالو چې موږ د هغو ستونزې اورېدلې وایي دوی ویل چې 100 کنټینره مال زموږ دلته پروت ته اوس یې دغه ښاروالۍ دونه هم نه راکوي بازار ته نه راپرېږدي چې موږ یوسو ځای په خزلو کې واچو وجه دا ده چې دې منفي رزلټ ورکړی ده موږ د لارو په حساب باندې دا کوم ملکونه چې دي اروپا چې ده په خاص شکل باندې چې زموږ مالونه اروپا ته ځي په اروپا کې خو بیا بالکل هلته د دوی دغه صحي پروګرام چې ده هغه تطبیق ده زموږ دغه د سلیپر مالونه دوی نه خوښوي زموږ له دې وطندارانو څخه دا هیله ده چې د خپلو مالو ته دي سلیپر نه ورکوي کې بیا هم ورکوي اوس یو طرزالعمل راغلی ده دا اوس هفته کې راغلی ده زموږ وطاق ته هم راغلی ده صنعت تجارت ریاست ته هم راغلی ده او زراعت ریاست ته هم راغلی ده موږ د دې لپاره یو ګډه غونډه هم جوړو او د تجاران او ولس خلک به په دې باندې پوه کوو چې زموږ مالو ته که دا سلیپر ځینې منفي سي یا ور نه کول سي زموږ عادي مالونه چې دي بیا که د اروپا او د عربو د چین پر مخ باندې دوی ته لاره خلاصه سي بیا به موږ بالکل د پاکستان لارې ته هیڅ ضرورت هم ونه لرو پر هدف باندې ورکی چې لا هم مالونه قیامت پیدا کړي ارنګونه برابر سي او تاسو سره پاکستان یا هم هند هیواد دا شان خوشول پتیرو کې او نور اروپאי ملکونه یا هم د چین هیواد تاسو یادونه کده نه خوشږي نو ممکن پر راتلونکي کال کې دا ستونزه په بشپړ ډول حل شي ځکه په دې کې خو وزارت ریاست هم مهم رول لري دا تقریبا تیر کال موږ پر دې باندې کار وکاو خو اوس زه په دې خوشبینه یم چې نن هم کال د ستونزو څومره حل شو تیر کال موږ پر دې باندې کار وکاو متاسفانه چې ډیر نه ده حاصله زه اوس خوشبینه په دې چې دغه مکتوبونه چې موږ ته راغلي دي یو خو موږ سره د معیار نو دا معیار اوس مکتوبي موږ ته د وزارت سره راغلی د تجارت وزارت ټول ریاستو ته استولی اوس زه په دې خوشبینه یم که په دې کې د زراعت ریاست چې په ټولو ولسوالیو کې دوی خپل نمایندګان لري که په دې کې دوی همکاري وکړي او دا خبره د خپلو هغه مدیرانو لارې باغدارانو ته ورسي او دغه تاوان د ګټې پر ځای د تاوان نتیجه ورته وړاندې کړي زه مطمئن یم چې دا به یو 10% سږ کال حل سي خو ممکن ټول حل نه سي دا خلک یې ونه مني خو موږ چې دغه طرزالعمل عملي نه کوو موږ چې هر څونه سلیپر خپل مالو ته د ګټې په نیت ورکوو هغه برعکس موږ تاوان کیږي زموږ مسؤلیت دا ده ما دا خبره اورېدلې ده یعنې د چین د تجارانو په ساته باندې دا خبره تر موږ رسېدلې زما مسؤلیت دا ده چې د راډیو له لارې دا خبره او خپلو ولس خپلو باغدارانو پرې ورسوو سلیپر یاندې تاوان